السلام علیکم. د حسین راډیو خوږو زړه ته رانږدې اورېدونکو او د خیال هنداره خپرونې درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. درنو اورېدونکو، د سپوږمۍ خور د ناول څلورمې برخې سره ستاسو درنه چوپړ ته حاضر شوی یم. هیله ده دا برخه هم راسره تر پایه واورئ او له هرې لحظې ځانګړی خوند واخلئ. دلته نه هېرېدونکې شینکۍ بیا را یاده شوه. زړه مې راته وویل چې کاش نن خو دلته وزی راسره وی، خو ملګرو مې نور ډېر مجازي خیالونو ته پرې نه ښودلم. نجیب غږ وکړل، ځې چې ځو نور ځایونو ته میله ګرمو. د تخت سر څخه ښکته سو. د تخت سر ته ختل څه ناڅه اسان وه، خو بیرته ښکته کېدل ګران وه. په زیاتې خوارۍ د تخت له سره لاندې ښکته شو. په موټر کې سپاره شو. د یو غونډۍ سر ته وختلو. همدا ځای مو خوښ کړ. 12 بجې وې له موټر څخه مو ټولې توکې ښکته کړل. 100 لیټره ډبۍ چې له اوبو ډکه وه هغه مو راښکته کړه. هر یو دنده په غاړه واخیسته. ما د سبزي په مینځلو پیل وکړ. یاد دیګی په ګازي نغري باندې کړ. زړه ته مې ټک د شینکۍ هغه خبره ودرېدله چې پاتو ترې پوښتلې وه. شینکۍ نن راته ستړی وړنګ بنګ ښکاري چې څه خبره ده؟ شینکۍ ورته په خواږه رنګین غږ ویلي وه. هو رښتیا هم نن زیات ستړی یم. پرون زموږ کور ته زیات میلمانه راغلي وه. لالا مې له بهره راغلی. د هغه ملګری دی چې ځي او راځي. بېګا مې ټوله شپه په پخلنځي کې چایونه خوټولي، ځکه درته ړنګه بنګه ښکارم. ډېره بېخوبه یم. پاتور ته په خندا شوه. ته پخلنځي کې چای خوټول لرې خبره ده. زړه ته مې نه لویږي چې ته دې په دغو سپینو لاسو او ځلېدونکو نوکانو چای وخوټوې. شینکۍ به هم په هر څومره خپله خبره کلکه کړه نو پاتو به ورسره منله. شینکۍ ورته وویل ای لیونی، ان زه په تناره کې ډوډۍ پخوم، د چای خوټول خو اسانه ده. هغې ورته وویل که نه یې منې نو سبا ته به په خپل لاس تا ته پاخه کړي پیرکي راوړم. بیا به وګورو چې زه دروغ وایم که رښتیا. د همدې خیالونو په بازار کې مې د سبزیو پاکول ختم کړه او له یاد سره مې د پخلي په تیارولو کې مرسته وکړه. دلته دیګی پخېده خو هلته زما زړه. څوک څه پوهېده چې زما په زړه څه تېرېدل. خو خیر هر څه چې وه یوازې په ما تېرېدل. د 4 کسانو ملګرو لپاره مو د 10 کسانو خواړه تیار کړي وه. هر څه ډېر وه. موږ هم ورته زیات وږي شوي وو. خواړه مو دومره ډېر وخوړل چې په لاره سم تللی نه شو. میوې له هماغسې پر ځای پاتې وې. په ټولګي کې د سمنګانو هم یو څو ملګري راسره وه. هغوی مو هېڅ خبره نه کړل چې سمنګانو ته درځو. د تخت په سر چې مو انځورونه اخیستې وه، نجیب هماغه وخت انځورونه فیسبوک ته پورته کړي وه. د نجیب له موبایل څخه غږ پورته شو. خبرې ورسره پیل کړې. نجیب هم په موبایل کې خبرې کولې او هم یې ماته اشاره کوله. خو زه په اشاره نه پوهېدم چې نجیب راته په شونډو یو نوم واخیست. ما ورته سر وښوروه چې نه پوهېږم. دومره پوه شوم چې نجیب وویل له ملګرو سره به مشوره وکړم، بیا در سره خبرې کوم. خبرې پای ته ورسېدلې. ما ورته وویل دا څوک وه چې خبرې دې له هغې سره کولې؟ په شونډې ماته یو څه وویل. نجیب وویل حبیب سمنګانی وه، هغه خبر شوی دی چې موږ دلته راغلي وو. ویل تاسو به نن شپه خامخا له ما سره پاتې کېږئ. حبیب زموږ په ټولګي کې د سمنګانو ولایت و. یاد ورته وویل دا له کوم ځای خبر شو. نجیب په خندا شو. ویل هغه زموږ انځورونه په فیسبوک کې لیدلی دی، که ور نه شو نو خفه به شي. حبیب زموږ په تمه دی د تلو یا نه تلو یو پرېکړه وکړئ چې خبرې ورسره وکړم. ما هېڅ ونه ویل. خیالونه مې د شینکۍ له واورینو لاسونو نیولي وه. وږي خیال مې د هغې لاسونو په خپلو لاسونو کې وموښل. له تږي فطرت مې نری کوکې اسمان ته ختلې. د ملګرو په لور مې مخ ور واړوه. یاد اوږد اسویلی یې وویست. ویل دا څه راپېښ شو؟ ورتګ مو اړین دی. دې پرېکړې ته ورسېدو چې نن شپه د حبیب میلمانه کېږو. نجیب د ټټر له جب څخه موبایل راوویست. له حبیب سره یې خبرې وکړې چې درځو، خو په دې شرط چې ځان به ډېر نه تاواني کوي. له دې خبرې وروسته مو د نجیب په موټر کې د نور محمد کوچي او د کندې کوچي هغه سندره ور واچوله چې وایي و میلمنو حلالوینه عربه توبه په سره غرمه کې. دې سندرې ته مو د غږ والونه ورتاو وکړل. د موټر دروازې مو هم خلاصې پرېښودلې. نجیب مخکې شو، موږ ورپسې.
د اتڼ میدان مخه ګرم کړ. دا سندره موسوس وزلې د فیلډر په موټر لوډ سپیکر په سندري आवाज وویستله. د لمر وړانګې هم له موږ سره د نن ورځې مخه کوله او د تخله خوا او شاسې مو ګیلمونه راټولول. مو هم د ښار په لور روان شو. حبیب سره مو د موبایل پر لیکې خبرې وکړې. د ښار لوی واټ یې راته په ګوته کړل چې دلته درځم او تاسو هم راشئ. حبیب مو پیدا او هغه د کور په لور لاړو. میلمستون د کور ترڅنګ د بادامو بڼ په خوا کې وه. چای راوړ. له هغې وروسته په ګیلو پیل وکړ چې ډېر نازوانه یاد سمنګانو ته راتګ څخه به مخکې خبر کړی وم. د پخو په سر ناس په پیالو یې چای وویشه. موږ ورته بې ځوابه وو. یاد ورته وویل د تخله لیدو وروسته مو ته خبرولې خو حبیب نه منله. ما ورته وویل اوس نو غم مه کوه دا دی اوس خو راغلی وو. کری شپه مو زیاتې کیسې وکړې. حبیب وویل دا دی له خیره پوهنتون هم په یو څو ورځو کې پیلېدونکی دی. د حبیب دې خبرې مې زړه له خپل ځایه وښویوه. د شینکۍ یاد مې په مرموز ډول په وجود کې څانګې وکړې. زړه مې دا 3 میاشتې شینکۍ د نه لیدلو له کبله لکه د مڼې پاڼې له څانګه بیل شوی وه. زړه مې داسې مړاوی شوی وه چې د پسرلي وږمو هم تازه نه کړی شو. حبیب هم هر څه تیار کړي وه. دا چې موږ ماسپښین ځانونه ډېر مال کړي وه لاس نیولې لګیا وو. حبیب ته مې وویل زمونږ د تمې په خلاف دی دا هر څه تیار کړي کنه مونږ ته د بل څه ویلې وه. حبیب په نیمه ډکه پیاله لاس ایښې وه. مسکی شو. ویې ویل ښه نو خیس پورې ډوډۍ مې درته تیارې کړې وای. میلمستون خنداګانو په سر واخیست. وروسته یې بادام راوړل. حبیب وویل دا د خپل بڼ بادام دي ښه له زړه وخورئ سستي به نه کوئ. خیخي کاپ کې چې مې په بادامو سترګې ولګېدلې خیال مې د شینکۍ مخ هغه کاپ سترګو ته کېښود چې د خدای ښکلې پیرزوینې پکې 2 شنه بادام ایښې وه. شپې تر ډېره وخته کېناستېدو. سبا ته چې مو لوی مزل په مخ کې وه شپه مو جوړه کړه. سبا په بڼ کې د مرغیو په سهارنیو سندرو راویښ شو. په بڼ کې ټول لږه شیبه د سهار له وږمو سره قدمونه وهل. د بادامو ونو له ځانونو سپین بخملونه تاوه کړي وه. پرته له سهار چې خوړلو مو له حبیب څخه اجازه واخیسته. د بغلان په لور روان شو. د سړک له دواړو خواو د بادامو بڼونه تر سترګو کېدل. په خبرو کې رباتک له کوتل څخه راتیر شو. شپې تر ناوخته کې ناستل او دې مزل وروسته مې د وجود غړو په درد پیل وکړ. داسې وم لکه ما چې د موټر په اوږو راوړی وي. د کور دروازې په مخ کې له موټر څخه ښکته شوم. ناستو ملګرو ته مې د شپې ما سره د پاتې کېدو ست وکړ خو هغوی راڅخه لاړل. د کال وروستۍ ورځ وه. سبا ته نوی کال پیل کېده. شنو ونو درانه سیوري خواړې کړي وه. پسې هوا بېخود زړونو ته سکون ورباخه. کائناتو په رنګونو کې مرموزې خوشبويي پاشلې. څو ورځې همداسې لکه د یو څیز په تمه راباندې تېرېدل. دا ځل شینکۍ سره مخ کېدلو ته زیات په تلمسه کې وم. د فطرت ګلاب مې د شینکۍ د سترګو تږې وه. هوس چې نه مې هم نوره په وچېدو ښکارېده. پوهنتون د پیل 2 ورځې وتلې وې. مازدیګر د کلي په سر کې هلکانو د والیبال لوبه کوله. یاد ورته د لوبې نمرې نیولې. ورغلم په خوا کې ورته کېناستلم. د لوبې ختمېدو وروسته مې ورته وویل سبا ته ضرور پوهنتون ته ځو. نور مې په وجود کې د شینکۍ پسې وینه وچه شوې. نه ګوري چې له سترګو مې د انتظار تورې ګړۍ تاوې شوي. یاد را سره ومنله چې سبا ته په پوهنتون ته ځو. ټوله شپه په خیالونو کې ډوب وم چې سبا ته به بیا شینکۍ د شنو سترګو په سر واړوم او د مودو تنده به پرې ماته کړم. په همدې خیالونو کې خوب ته ورغاړې وتم. سهار له هیلو ډک قدمونه مې د پوهنتون په لور واخیستل. د شینکۍ په سرنۍ دیدن ته دومره په لټه کې وم چې ان خپل وجود مې خپل روح پسې لکه سیوری ځان نشو رسولی. په انګړ کې ګلان یو ځل بیا ژیړ لمر ته په مسکۍ خوله نڅېدل. موسم په سرلنۍ وه. تو د لمر په وجود کې د مرهم پټۍ داسې لګېده. د پوهنتون چاپېریال زما د ښه راغلاست لپاره شنه ورغوي زما د قدمونو لاندې کېښودل. هر یو ټولګیوال مو د پسرلي له موسمه په سرلنۍ رنګ اخیستی وه. په څېرو یې د پسرلنۍ مسکاوې خورې وي. ځان سره مې وویل شینکۍ به د پسرلي په راتګ سره څومره ښکلې شوې وي. پسرلي به بلا ښکلاوې له شینکۍ سره ویشلې وي. په شینکۍ مې لکه د باغي باز سترګې ولګېدلې. شینکۍ لکه د کوه کاب خاپیرې په شان له رنګینو ګلانو سره لوبېده. وږی نظر مې د شینکۍ له ښایست نه بیلېده. شینکۍ بلا ښکلې شوې وه لکه ټول ژمی چې د ګلاب پاڼې خوړلې وي.
ټولګي ته د تګ په بهانه مې ځان ورنږدې کړ. ټول فکر او هوس مې د شنکۍ په لور کش کاوه. شنکۍ هم د خپل نظر جال زما په وجود راخور کړ. څو قدمه لکه د تنظیري په شان زما خواته راواخیستل. په وجود مې بیا لړزېدلو پیریانو برید ښخ کړ. شنکۍ دوه شنې سترګې زما له ګوګله وویستلې. جذباتي پیریانو مې نږدې د شنکۍ نرۍ مسکا ته له خولې کوکې ویستلې وې. اذان مې د ځان په لټه کې وه. د وجود په رګو کې مې وینه د زړوبي غوندې په شرنګ روانه وه. عاطفي فطرت مې د ټولګي په لور سر په طلاق روان کړم. څوکۍ ته مې خپل تاواني وجود ور وغځوه. د تیر کال په څېر دوه ښوونکي مو د ټولګي له نماینده سره ټولګي ته راغلل. یو ښوونکي مو د تختې تر څنګ ودرېد او خبرې پیل کړې چې ستاسو نماینده د بوختیو له کبله نور نه غواړي په خپله دنده کې پاتې شي. که څوک غواړي چې نماینده وټاکل شي د تختې تر څنګ دې راشي. یا د نور ملګرو راباندې غږ وکړ چې واکه پورته شه. زما زړه نه و چې پورته شم. بیا راباندې غږ وشو. زړه نازړه د تختې تر څنګ ودرېدم. شنکۍ راته مخ ناسته وه. د ښایست هندارې زما خړې څېرې ته د برېښنا ټکانونه ورکول. دوه نور ټولګیوال مو هم راپورته شول. نومونه مو یو ښوونکي په تخته ولیکل. ویلې تاسو هر یو 2 دقیقې خپلې خبرې وکړئ چې ټولګیوال مو رایه درکړي. خبرو مې ختمې او ټاکنې پیل شوې. ټولګیوالو مو د خپلې خوښې نومان په وړوکي کاغذ کې لیکه. ټول کاغذونه د پخواني نماینده په لاس راغونډ کړی شول. زړه مې زیات لړزېده چې څه به وشي. هسې نه چې د شنکۍ په مخ کې ټاکنې وبایلم. د ښوونکي له لورې شمیرل پیل شول. لومړی د هغو ریو وشمیرلې. وروسته زما وار راغی. هغو له ریو څخه زما د ریو شمیر واوښت. غږ یې وکړل چې واک ته دې مبارک وي. بل ښوونکي هم غږ پرې وکړ چې واک رایې وشمیره. دی پوه شي چې څومره کسان زما تر شا ولاړ دي. ما فکر نه کوه چې زه د نماینده شم. خو دا هر څه زما د ان خلاف ترسره شول. په ټولګي کې د لاسونو پړکار پیل شو. شنکۍ هم خپل نازکې او پستې ګوتې په ډېرو پړکولو سرې کړې. ښوونکي د نمایندګي مبارکي راکړه. هغه هم سترګې زما په بریالیتوب وموسکېده. کېناستو ښوونکي م له ټولګي څخه بهر شول. هر یو ټولګیوال یو ځل بیا مبارکي په پلمه رانږدې شول. راغلم په خپل ځای کې کېناستم. شنکۍ په هنګین غږ په مسکاور شونډو غوږ کې راته دا خبره وسوسوله چې واکه درته مبارک شه. د شنکۍ دې الفاظ ډېر په ګران دا تورې سره یوځای کړل چې نړۍ مننه کوم شنکۍ. د ټولګي نمایندهتوب زما لپاره د شنکۍ سترګو ته نږدې کېدلو ښه فرصت وه. خو بیا مې هم په زړه کې دومره توان نه لیده چې شنکۍ ته د زړه خبره وکړم. تل به په همدې فکر کې ځورېدلم. په ټولګي کې مې مسؤلیت ډېر شو. غوښتل مې چې د ټولګي ستونزو ته لاسرسی پیدا او ورته د حل لاره ومومم. درس ویلو وروسته د شنکۍ او پاتو په کیسو بوختې وي. شنکۍ راته وویل واکه په دې ورځو کې زیات بوخت یې. هو رښتیا هم ډېر بوخت یم. خوښ یم چې د ټولګیوالو په خدمت کې بوخت اوسم. رښتیا شنکۍ یوه خبره مې رایاده شوه. هغه دا چې راته ووایي چې ټاکنو کې د رایه زما په ګټه وکاروه لکه د بل چا. شنکۍ د ګلابونو غوټۍ وسپړلې. مسکی شوه. په خیالوګرو سترګو یې راته وکتل چې نه نو ښې ستا په ګټه مې ونه کاروله نو د چا په ګټه مې وکاروله. که نه یې منې له پاتو وپوښته. زړه مې شنکۍ سره د خبرو په وخت کې د خوښۍ سپرغې شیندلې او هوس مې په شنکۍ د ګلابونو باران فیل کړی وه. له شنکۍ مې مننه وکړه. ورته مې وویل تاسو یاست چې زه یم. شنکۍ هم هره ورځ هڅه کوله چې زیاتې خبرې راسره وکړي او هره ورځ به په همدې ورځو ته په ژوند کې د خوښۍ ورځو نوم ورکوه. ځان مې په جامو کې نه ځایېده. شنکۍ او پاتو به کله کله په یو ډول جامو کې راتلي. کله به مې چې تورې جامې اچولې وي شنکۍ به مې بې روحه په وجود ته روح ورکاوه. په وجود کې مې احساس لکه ماشوم په خاپوړو راغی. د دري ژبې ښوونکی مو د ټولګي دروازې راتیر شو او موږ درنښت په خاطر په خپلو څوکۍ کې ودرېدلو. استاد د تختې په خوا کې ودرېد او د درس په ویلو پیل وکړ. وروسته یې ویل ستاسو له ډلې یو څو کسه نجونې او هلکان د څېړنې لپاره یو چېرته لیږم. هر څوک که ځي نو همدا د څېړنې پیله یې په سیمینار کې حساب کړم. شنکۍ یاد ما او د څو نورو ټولګیوالو مو لاسونه پورته کړل. ټول 8 کسه د څېړنې ته وټاکل شو. راته یې وویل داسې یو چا ته څېړنې لپاره مو لیږم چې د همدې پوهنتون بنسټ ایښودونکی دی. هغه هم اغلې ځلا. له استاد مو د اغلې د کور پته واخیسته. وروسته له مشورو مو دا پرېکړه وکړه چې سبا 10 بجې به له همدې ځایه د اغلې ځلا کور ته ورځو. کور ته راغلم.
ټول شپه مې له خوښۍ خپل سر د خوب کوترې الوزولې او خپل راتلونکي ژوند ته مې د شینکۍ په شتون کې ډاډمن ښکارېدلم. کری شپه مې سترګې د کوټې تیرانو ته پاتې وي. د شینکۍ انځور د تیرانو له منځه خبرې راسره کول. د شینکۍ شنو سترګو مې خیال ته په کوټه کې شنه مشالونه بل کړي وه. په خیالي نړۍ مې د پسرلي کړس باران ورید. روح مې له وجود سره همدې باران ته له یو کېږدۍ لاندې ناست وه. شپه سبا شوه. دا مې لومړی ځل و چې شینکۍ سره په یو لاره له هیلو ډک قدم ږدم. ډله مو برابره کړه. له 2 موټر چلونکو سره مو خبرې وکړې چې د اغلې زلا کور ته مو ورسوي. په لاره نه پوهېدلم. فکر مې کوه چې وزره مې شنې کړې وه او والوزم. ځان مې د هوا له وریځو پورته الوته. شینکۍ سره مې ځان له هر وخته پوره ګڼه. هغه مې د ځان پورهوالی نښه بلله. موټر ودرېد. هغه ځای ته ورسېدو چې پته یې راکړل شوې وه. له یو ځوان څخه مو د اغلې زلا د کور پوښتنه وکړه. ځوان مخامخ دروازې ته د ښي لاس ګوته ونیوله. یاد کور دروازه د ګوتې په نوک وټکوله. دروازه بیرته شوه. یو ځوانې نجلۍ له دروازې له یو څنډې په یوه سترګه راوکتل. په شینکۍ مې غږ وکړ چې خبرې ورسره وکړي. شینکۍ ځان او موږ ور وپېژندلو. شینکۍ ورته وویل غواړو له اغلې زلا سره مرکه وکړو. کور ته د ورتللو بلنه یې راکړه. په یوې ښکلې وړوکې کوټې کې کېناستو. شینکۍ مې بې روحه وجود ته مخامخ کېناستله. د مخ له واورین میدان څخه ململینه کټاره تاوه کړې وه. شینکۍ مې یو زړه ته 2 غبرګې شنه دامونه کېښودل. بایللی احساس مې د شینکۍ په پاړوګر سترګو له دم لاندې راغلی. اغلې زلا امسا په لاس له دروازې راښکاره شوه. په درنښ یې ټول له ځایونو پورته شو. ښوونکې زلا له وجود زیاته کمزورې وه او د پاخه عمر مېرمنه وه. په نوبت مو پوښتنې ترې پیل کړې. ځوابونه یې ډېر اوږده وه. 8 پوښتنه ډېر وخت ونیوه. شینکۍ سپینې نرۍ ګوتې له قلم سره لوبولې او کله به یې قلم په سرې کتابچې کېښود. خیال یې د زلا ملغررو خبرو ته وه. د زلا ځوانۍ لور لومړی یخې اوبه وچه میوه او کلچې راوړې. شینکۍ په مرمین لاس کې ډکه پیاله په یو نازبین انداز نیولې وه. د ځلېدونکو نوکانو ځلی د پیالې په منځ کې نڅا کوله. مرکه پای ته ورسېدله. له ښوونکي څخه مې غوښتنه وکړه که مو خوښه وي په ډله ییزه توګه له تا سره انځورونه اخلو. یاد ته مو کمره په لاس کې ورکړه. موږ د زلا تر څنګ ودرېدو او د یادښت لپاره مو انځورونه واخیستل. وخت هم ډېر تیر شوی وه. له اغلې زلا سره مو خدای پاماني وکړه. تر پاخه سړک پلي لاړو. شینکۍ زموږ په منځ کې ړنګه بنګه لکه د اسمان څکو غرونه هوسۍ روانه وه. د زرګین قدمونه زما اسیر خیال د لاسونو زولنې ماتولې. تر یو ځای ګډ راغلو. تر سبا د ګروپ غړو له یو بله مخه وکړه. قسمت مو ترمنځ د بیلتون کرښه راکش کړه. شینکۍ مې لکه د وجود خوږه برخه له وجوده بیله شوه. د خوښۍ په نظام کې مې د خفګان سرې کرښې اوښکل شوې. مجبور منطق مې دا هر څه په ځان منل. یاد او زه د کلي په لور وخوځېدو. خیال کې مې نننۍ پیښه د سپان سیند په څېر څپې وهلې. د خیال فطرت مې په درست شوي کیمره ولاړ وه. یاد راته کړ چې هلکه نن خو د شینکۍ د مخ په هوایي ډګر کې ښې الوتنې وکړې. چورلکې د بیخ د وریځو له بامونو هم پورته وي. ورته مې وویل یاره نن مې په ژوند کې د خوښۍ لومړۍ ورځ وه. د خوښۍ اختر مې له بلا قربانۍ وډک وه. څومره د شینکۍ وصل خوږ دی. هغه عمر یې بیلتون هم تریخ دی. ته زما له زړه څه خبرې. زړه مې د لاس په ورغوي کې نه دی چې درته یې ښکاره کړم. کلي ته ورسېدو. ګرمي هم د ځمکې سر لکه د اوبو سک په سر اخیستې وه. د ونو څانګو هم رانده خوبولې سیوري جوړ کړې وه. د کتابونو بیک را باندې دروند شوی وه. یاد هم راڅخه لاره بیله کړه او خپل کور په لور لاړ. ځوړند وزرونه تر کوره لاړم. شپې هم زما د ځورولو په خاطر لاسونه را بړ وهلي وه. خوب کې د ورځې پیښې بیا زما مخ ته کېښودې. سبا له خولو ډک له خپل ځایه پاڅېدلم. پوهنتون ته د نورو ورځو په پرتله وختي لاړم. د شینکۍ د قدمونو لپاره مې لاره په وږي نظر جارو کړه. تر ټولګي راغلم. یو څوکۍ مې د ټولګي مخ ته کېښوده او سار مې کوه. کله چې د فیسبوک نړۍ ته ورغلم د فیسبوک نړۍ زما لپاره د بوختیا یو ښه ملګرې وه. خیال به مې د شینکۍ په ښایست کې پخوه او د فیسبوک نړۍ ته به مې د تورو په ژبه وړاندې کوه. پاتو لکه د کرښې وتلې زاڼه د ټولګي په لور را روانه وه. زما زړه ته یو ډول کرکه ودرېدله. خدای مکړه چې په شینکۍ څه شوي وي او پاتو د یوازیتوب په تار حلاله وي.
له ویرې مې د شینکۍ پوښتنه ترې نشوه کولی، د دې لپاره چې پاتو زړه کې کوم شک پیدا نشي. هر څه مې په یو لوی حوصله له منځه یوړل. پاتو مې له سلام اچولو وروسته په خوا کې تېره شوه. د موبایل په مسنجر پیغام راغی. یاد لیکلی و چې واکه چېرته یې. بیرته مې ورته ولیکل. د ټولګي مخ ته ناست یم. یاد د تورو په ژبه راته وویل پوهنتون دروازې ته رانږدې شه. زړه ته مې ډول ډول وسوسې ولیدلې. که په شینکۍ څه شوي وي نور نو ماته هم په پیکه نړۍ ژوند نه دی پکار. درنو اوریدونکو، دا وه د ناول څلورمه برخه چې ما نظیف الله صالح درته وړاندې کړه. تر بیا چې ستاسو درنه چوپړ ته ځرېږم په سپېڅلي رب مو سپارم.